السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته د افغانستان حضرت الله زازي په هکله باندې یو خبر درکړم چې د پاکستان مشهوره فاسټ بالران یو محمد عامر ده او بل عامر یامین ده چې زیاتره وخت کې د پاکستان ملي ټیم کې هم دغه شروریزو لوبو کې لوبې ترسره کوي. محمد عامر خو ورته په 50 اوریزو لوبو کې هم لوبې ترسره کړي او په ټیسټ لوبو کې هم لوبې ترسره کړي. چې کله نه حضرت الله زازي ته محمد عامر بولنګ ترسره کولو په یو اور کې ورنه 21 رنز اخیستلی دي، چې دغه نه علاوه عامر یامین بیا په یو اور کې 14 رنز اخیستلی دي. حضرت الله زازي محمد عامر باندې په یو اور کې یو شپږیزه او درې څلوریزې وهلې دي او همدغسې دوه ور باندې سنګل اخیستلی او یو وارې دوه رنزه کړي، یعنې ټول رنزونه یې ورنه 21 رنز اخیستلي او همدغسې عامر یامین باندې دوه باله سل په سر شپږیزې وهلې دي. نو دغلته که موږ وګورو حضرت الله زازي په دغه لوبه کې نه هېرېدونکی بیټینګ نندارې ته وړاندې کړی ده او د دغې لوبې مین اف د میچ هم حضرت الله زازي سوی ده. په دغه لوبه کې به زه تاسو ته وایم چې صرف 26 بالو باندې حضرت الله زازي 3 مهم رنزونه د پیښور لپاره کړي چې پکې څلور غټې شپږیزې او 8 څلوریزې او تاسو یې خالي سټرایک ریټ وګورئ چې 242 سټرایک ریټ باندې حضرت الله زازي لوبه ترسره کړې ده. نو دغه یو ډېر ښه خبر ده، د خوشحالۍ خبر ده د حضرت الله زازي فارم کې راتلل. دغه د افغانستان لپاره او د افغانستان د کرکټ مینوالو لپاره او د افغانستان ملي ټیم لپاره یو ډېر ښه زیری ده، ځکه راتلونکي کې افغانستان نړیوال جام کپ کې لوبې ترسره کړي. نو د حضرت الله زازي فارم کې راتلل دغه د افغانستان لپاره ډېر غټ زیری ده.